د بهلول نصیحتونه. سلامونه ملګرو، اترنګ یوټیوب چینل ته ښه راغلی. ناپو وزیر او بهلول. یو ورځ د هارون رشید دربار یو وزیر بهلول ته وویل: خبر شوی یم چې هارون رشید ته د سپیانو او خوګانو مشر مقرر کړی یې. آیا دا دنده دې خوښه ده؟ بهلول په ځواب کې وویل: پس د دې خبردار چې یو قدم زما به اجازې بیرون کې نږدې، ځکه چې ستاسو مشري نور زما په غاړه ده. د وزیر ټولو ملګرو وخندل او وزیر هم د خپلې خبرې په کولو پښیمانه شو او نور یې هیڅ ونه ویل. ناپو حاکم او بهلول. خلیفه هارون رشید یو لوړ رتبه استازی یو ولایت ته ولېږه ترڅو د خلکو ستونزې معلومې او حل کړي. حاکم وویل: ای خلکو، شکرګزاري وکړئ چې هارون رشید په شان عادل خلیفه لري او د عدالت ساره یې نه لیدل کیږي او ستاسو په خدمت کې دی. داسې ډېرې مدحیه خبرې د خلیفه په شان کې وکړې او خپل صفت یې هم وکړ. کله چې د منبر نه ښکته شو، ناګهانه بهلول په منبر باندې ودرېد او خلکو ته یې خبرې شروع کړې. ویې ویل: ای خلکو، هغه څه چې حاکم صاحب وویل ټولې صحیح او رښتیا دي، ځکه چې زه دغه حاکم ډېر ښه او په پوره معنا پیژنم. د دې حاکم ډېر قدر او عزت وکړئ او هر څه چې وایي رښتیا وایي. د بهلول خبرې چې خلاص شوې، د منبر نه کوز شو او خپل کار پسې روان شو. په دغه وخت کې حاکم د بهلول پسې روان شو او د هغه نه یې پوښتنه وکړه: ای غریب سړی، ته څوک یې چې ما سره دې دومره همدردي وکړه او زما صفت دې وکړ؟ بهلول وویل: راز به زما او ستا ترمنځ وي او چاته به یې نه وایې. تا د خلکو په سترګو کې خاورې واچولې او هغوی نه دې خره جوړ کړل او ما ستا په سترګو کې خاورې واچولې او ما تا نه خر جوړ کړ. د هارون رشید عدالت. یو ورځ بهلول په جګ اواز چغې وهلې او ویل یې: هارون رشید با انصاف او عادل خلیفه ده. ټول خلک د بهلول د خبرو ته په تعجب کې شول. خلکو پوښتنه وکړه: په کوم دلیل ته وایې چې خلیفه عادل او با انصافه دی؟ بهلول په ځواب کې وویل: پرون شپه د هارون رشید سره یو ځای وم، خپله یې راته وویل چې زه عادل او با انصافه یم. دا د هغه خبرې دي، نه زما. بهلول او کالی. بهلول ته چا وویل: کالی دې چټل شوي، ولې نه وینځې؟ بهلول وویل: بیا چټلیږي. بیا یې ورته وویل: دویم ځل یې ووینځه. بهلول وویل: څه فکر کوي؟ زه دې دنیا ته یوازې د کالو وینځلو لپاره راغلی یم، نور به څه نه کوم. د بوټانو سره لمونځ. یو ورځ بهلول نوي بوټان اخیستي وو. جومات ته لاړ چې لمونځ وکړي. په جومات کې یو کس د بوټانو ته ډیر زیر زر کتل. بهلول فوراً پوه شو چې سړی غواړي د بوټان غلا کړي. هماغه و چې د بوټانو سره لمونځ وکړ. چې لمونځ خلاص شو، هغه کس یې خواته راغی او ویل: د بوټانو سره لمونځ نه کیږي. ده وویل: که لمونځ ونه شو، بوټان خو مې شته. د بهلول ژړا. یو ورځ بهلول د هارون رشید دربار ته ولاړ او د خلافت پر څوکۍ کېناست. د دربار ساتونکو چې بهلول ولید، د لرګي په وهلوي د تخت نه لاندې وغورځاوه. په دغه وخت کې بهلول ژاړي. هارون رشید راورسید او پوښتنه یې وکړه: څه خبره ده؟ د دربار ساتونکو ټوله کیسه هارون ته وکړه. هارون درباریان ملامته کړه او د بهلول نه یې بښنه وغوښته. بهلول وویل: زه ستا په حال ژاړم، ځکه چې زه څو دقیقې ستا پر ځای ناست وم، دا حال مې ولید. افسوس ستا پر حال چې ټول عمر پر دې څوکۍ ناستې او عاقبت فکر نه کوي. زه حیران یم چې په تا به څه حال راځي.